یاد منت زاری الله سر به سره راز او نیاز به کولو. نو داسې وشوله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی د یو څو ورځو دپاره بنده شوه. څوک وایي چې 18 ورځې دا وحی بنده وه، او څوک وایي چې نه 6 میاشتې بنده وه، څوک وایي چې نه 1 کاله پورې په حضور علیه السلام باندې وحی بنده وه. حضرت جبریل علیه السلام به نه راتللو. او زه تاسو د یو مثال درکوم. حضور علیه السلام به ډېر خفه و چې کله د عاشق او د معشوق ترمنځ ربط ختم شي او د یو بل تپوس پوښتنه نه کیږي او خبر نه راځي، نو عاشق هم خپي معشوق هم خپي. په خبره باندې پوه شوې؟ لکه حضور علیه السلام خفه و چې د الله د طرف نه وحی ولې نه راځي، د الله د طرف نه پیغام ولې نه راځي. خو په دې کې هم د الله پاک یو راز او نیاز و، په دې کې هم د الله د طرف نه څه دی لکه یو ډېر لوی حکمت پروت و. نو خبره دا وه چې حضور علیه السلام باندې وحی بنده شوله. چې وحی بنده شوله نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی نه راتلله. نو کافرانو په مکه مکرمه کې موقع موندله، مختلفې پراپیګنډې به یې کولې. او بیا خاص کر د حضور علیه السلام یو چاچی کېدله ام جمیل نوم یې، او دا د ابولهب ښځه وه. او د ابولهب دا دومره بدبخته سړی و چې الله پاک په قرآن کې وایي چې د ابولهب د دا لاسونه تباه و برباد شي. تبت یدا ابي لهب وتب، تباه و برباد دي شي لاسونه د چا؟ د ابولهب. یعنی دا قرآنی کافر او دا ښځه هم څه ده لکه وامرأته حمالة الحطب. الله قرآن کې وایي وی ښځه د ابولهب چې ده وی دا هم د جهنم خشاک دی. نو دا د ابولهب ښځه ام جمیل دا په دې ښځو کې دا د حضور علیه السلام ډېره مخالف وه. سړي کافران خاص مخالف وو، او په زنانو کې دا ام جمیل نه وه. دی به حضور علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسول. نو دی دا موقع موندله چې حضور علیه السلام ته وحی نه راځي. او بل د حضور علیه السلام به دا طریقه وه که نه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد مانځله پاڅېدو، نو د شپې به الله پاک سره څه دی راز او نیاز به یې کو، جړا فریاد به یې کو. یو ځل حضور پاک په کور کې څه کار مار کو، نو حضور پاک داسې ګوته چې دی دا په څه باندې خوږ شوله، چې ګوته مبارکې خوږ شوله هغې نه به ډېره وینه تلله. پیغمبر علیه السلام به هغه ګوته داسې کلکه تړلې وه. نو پیغمبر علیه السلام به ګوته به یې داسې کلکه تړلې وه، وینه به تتله. نو حضور پاک نه د دغې عذر د وجې نه د شپې هغه تهجد مونځ یو څو شپې پاتې شو. هغه تهجد مونځ یې یو څو شپې ونه کړو. نو هغه داسې چلو شو چې دا ام جمیل د دې کور د حضور پاک د کور سره نږدې و، او پخوا خو داسې پخې آبادۍ نه وي، مضبوطې آبادۍ نه وي که نه، نو کچه کورونه. نو دا ام جمیل به چې کله به حضور پاک د شپې پاسېدو تهجد له نفل به یې کول، دوا به یې کوله، جړا به یې کوله، نو ام جمیل به ورته غوږ ایښاو دی د دې ابولهب ښځې. نو یو ورځ داسې وشو چې پیغمبر علیه السلام تهجد له نه پاسېدو، بیمارو، مسله وه تاسو ته مو وویل. نو دا ام جمیل دې موقع موندله. نو دې په سبا باندې پراپیګنډه شروع که، پراپیګنډه دا شروع که، حضور پسې خبرې شروع کړې. وی داسې خبرې به یې کولې، داسې د کفر خبرې. پیغمبر علیه السلام باره کې به یې وي ول د ده نه هغه خپل العیاذ بالله علما وی نقل کفر نه باشد. د چا کفر چې نقل کې وي دا کفر نه دی. دی به د ام جمیل به دا ویل حضور علیه السلام به یادو وی هغه خپل شیطان ته خفه شوی دی العیاذ بالله. دا به د چا متعلق دی؟ دا به د پیغمبر علیه السلام خلاف به وي. نو پیغمبر علیه السلام ته چې دا خبر ورسېدو چې ام جمیل چې د پیغمبر علیه السلام چاچی کېدله او دومره خلاف د ابولهب ښځه وه، نو پیغمبر علیه السلام ډېر خفه و. یو خو په دې خفه و چې وحی نه راتلله، دویم ورته دا درد ورسېدلو چې هلکه پیغمبر علیه السلام پسې ښځو دا خبره شروع کړله، خاص کر ام جمیل چې دا داسې نازیبه الفاظ استعمالول. حضور علیه السلام په هغې ډېر خفه و، نو ډېر درد او ډېر تکلیف به یې دې زړه ته رسېدو. نو داسې وشو چې یا 6 میاشتې یا 18 ورځې یا 1 کال حضور علیه السلام ته چې وحی شروع شوله. نو کم صورت بیا ړومبې نازل شوی دی چې دا وحی بنده وه، نو د هغې نه
پس چې دا وحي بند او چې دا وحي شروع شوله نو سوره دوحا نازل شوې دا والضحا واللیل اذا سجا دې صورت کې ورته الله پاک سوی پیغمبر علیه السلام ته لږ متوجه ورته کینو حضور علیه السلام دې صورت کې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک په دې صورت کې وایي والضحا واللیل اذا سجا الله پاک قسم خوري والضحا الله وی زما دې قسم وي الله قسم خوري اوس قسم الله پاک په څه باندې خوري الله وی زما دې قسم وي والضحا ضحا په عربی کې ویل کېږي د چاشتې ټیم ته د چاشتا ټیم کم ټیم دی دا د 9:30 بجو نه د 9 بجو نه چې شروع شي دا 9:10 11 پورې دا د چاش ټیم دی نو الله وی زما دې قسم وي په دې چاش په دې ټیم باندې یو دا معنی ده یو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو بل معنی کړی دی ته لږ متوجه شو هغه په تفسیر کې دا معنی کړی دا وی الله دلته قسم خوري الله وی اے پیغمبره اے محبوب پیغمبره الله وی زما دې قسم وي ستا په دې ښکلې مخ باندې څه باندې لږه ستا په ښکلې مخ باندې والضحا نه دلته هغې کومه معنا اخیستې ده لکه د حضور علیه السلام هغه ښکلې مخ مبارکې ته اخیستې دي دوه معناګانې مې تاسو ته وکړې یو کومه لکه د چاشتې دویمه کومه معنا د حضور علیه السلام مخ مبارک او د حضور علیه السلام مخ مبارک پړق به یې وخلو د نورانیت نه ډک مخ دا د حضور علیه السلام مخ یو روایت کې راځي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی یو ځلې ماسخوتن کې د سنا وخت کې ستنه مې د لاسو نه پرېوتله ستن سکار مې پیکاو ویستن مې د لاس نه پرېوتله ویستن رانه پرېوته روکه شوله وی زه پسې ګرځېدم چې دا ستن را پیدا کړم وی دې کې یکدم حضور پاک کوټې ته رادننه شو وی چې حضور پاک رادننه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته چې عایشې څه ګورې وی ما ته چې د الله محبوب پیغمبره ستن رانه روکه شوې ده وی حضور پاک وخاندل وی چې وی خاندل ول دا د دې خندا سره یو کړس یو نور شلو او د هغې نور په هغه رڼا سره حضرت عایشه وی هغه ستن ما ولیده راوا مې غستله په خبره باندې پوه شوې الله زموږ محبوب پیغمبر له ډېر لوی شان ورکړی ډېر لوی شان نو الله پاک وایي والضحا اے محبوب پیغمبره ستا په دې ښکلې مخ مې دې قسم وي د حضور علیه السلام مخ مبارک ډېر ښایسته مخ و ډېر ښایسته مخ و چا به حضور پاک ته داسې یو شان نشو کتلی صحابه کرام وی چې موږ به کله وي چې یاره د خپل پیغمبر ته لږ په مینه باندې وګورو وي د حضور په مخ باندې دومره نورانیت چې موږ به ورته کتی نشو دومره نورانیت د حضور علیه السلام په مخ باندې الله پاک څه دی لکه قسم خوړلی دی دویم ورجي واللیل اذا سجا الله وی زما د قسم وي په دې شپه باندې چې کله دا شپه راخوره شي شپه څه شي لکه راخوره شي نو لکه شپه چې راخوره شي نو دا شپه چې راشي تیاره راشي بیا څه دی لکه رڼا ختمه شي په خبره باندې پوه شو لکه نو الله وی زما د قسم وي په دې شپه باندې نو ګوره یو معنی دا ده دویمه معنی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کړې ده ول دلته د واللیل نه مراد څه دی لکه د واللیل نه مراد دلته د حضور پاک زلف مبارکې دي څه دی لکه زلف مبارک حضور علیه السلام ویختان مبارک پرېښودي زلف مبارک د حضور علیه السلام وي په دوه موقعو کې صرف حضور علیه السلام سر کټا کړی د آیات ساتئ ښه که تا نه څوک تپوس وکړي چې حضور علیه السلام په څو موقعو کې سر کټا کړی په دوه موقعو کې یو یې په حج کې یو یې په څه دی لکه په عمره کې نور حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویختان مبارک درې قسمه ویختان یې پرې څومره لکه درې حدیثو کې راځي یو وفره لمه جمعه اوګو پورې د جهاد په میدان کې او چې کله د دعوت سلسله به وه لږ به د هغې نه اوچتو او کله کله به د دې غوږونو د پوسکې پورې دا د حضور علیه السلام نه دا درې قسمه ویښتان څه دی لکه دا ثابت دي حضور علیه السلام به دا طریقه وه چې هره شپه ماسخوتن به چوده کېدو دا ورجي د ویښتانو به حضور پاک څومره حفاظت کولو هغه ویښتان چې الله پې قسم خوري الله وی محبوب پیغمبره زما د قسم وي د ستا په دې ښکلو زلفو چې ستا په دې مخ راخوري شي دا الله پاک څه دی د خپل پیغمبر هغه شان او الله جل شانه د خپل محبوب پیغمبر سره هغه مینه الله پاک بیانوي په خبره باندې پوه شئ لکه لږ متوجه ورته کښېنئ جي حضور علیه السلام په ویښتو مبارکو په مخ مبارکو الله پاک قسم وخوړلو
په مخ مبارک الله قسم خوري اے محبوب پیغمبره ستا په دې ښکلي مخ مې د قسم وي په زلف مبارک الله قسم خوري اے محبوب پیغمبره ستا په دې ښکلي زلفو مې د قسم وي چې کله دا په دې مخ ته راخوري شي په خبره باندې پیښ لګه حضور علیه السلام د سر ویښتان چې دا مکمل تک تورو د ګیرې ویښته چې دي د ګیرې ویښته د حضور پاک دا تورو او په دې کې 19 ویښتان 19 ډکي دا پکې سپینو نور ټوله ګیره مبارک تکه توره وه د حضور علیه السلام 19 ډکي د آیات ساته خالقه د حضور علیه السلام په ګیره کې څومره ډکي سپینو 19 نور باقی ګیره مبارکه د حضور سوا لګه توره وه او حضور علیه السلام به د شپې چې بوده کېدو نو سر به یې څه دی په تیلو سره مکمل غوړ کړو بیا به ته یو کپړه مبارکه واچوله بیا به یې څه دی د هغې نه پس په اوده شولو ګیره مبارکه به یې غوړه کړله ښه مزېده دې کې موږ ته تعلیم دی که یو سړی وایي چې زه سنت مطابق ویښتان پرېږدم بلکل پرېښودی شي سنت مطابق او سنت مطابق ورسره ګیره هم بیا پرېږدي داسې بني چې ګیره دې بونډۍ وي او ویښتان دې لکه داسې د ښځو بیا غټ پرېږي هغه د ښځو طریقه ده د حضور طریقه څه ولګه چې ویښتان دې پرېښودل چې ښکلې ورسره بیا د حضور په شان دې څه دی لکه ګیره هم پرېږدي ښکلې سنت مطابق بیا جامې هم واچې بیا سنت مطابق څه دی لکه د حضور په شانتې د هغې په شانتې بیا دعوت هم چلې د هغې په شان بیا درس او تدریس هم کې د هغې په شانتې بیا څه دی لکه جهادونو لمزې د هغسې طریقې خو بیا ځان کې راوله که نه باید سړي ته چې ته ویله که دا ویښتان دې دومره لوی لوی پرېښي دي ګیره دې نه ده پرې نو درته به جواب کیو د ځان نه به درته مفتي جوړ کړي حضور علیه السلام نه ثابت دي حضور علیه السلام نه خو ګیره هم ثابت ده حضور علیه السلام نه خو سنت مطابق جامې هم ثابت دي حضور علیه السلام نه خو دعوت هم ثابت دی حضور علیه السلام به خلک دین ته رابلل دا هم ته ثابت دی حضور علیه السلام خو مونځ هم کړی مونځ به نه کوي مونځ به نه کوي دعوت به نه کوي درس تدریس به نه کوي تبلیغ کې به نه ځي سې روزه به نه لګوي درس ته به نه کیني او ویښتان به دانه دانه پرې او سقابین بنتې ځي حضور علیه السلام چې ویښتان پرېږدي د هغې حفاظت کړی حدیث دی په دې باندې حضور وایي چې کم سړی ویښته پرېږدي وی فلیکرم ویل د دې ویښتو دې اوس عزت وکړي او د حضور علیه السلام ویښتان مبارک دا صحابو ضایع کړي نه دي دی ضایع کړي نه دي حج په موقع باندې حضور پاک چې کله سر مبارک خریلو سر یې کټا کولو نو حضور پاک چې کله سر کټا کولو صحابه کرام ورته ناستو یو صحابي ځان سره هغه ویښتان محفوظ کړي دي نن سبا هم شته د حضور علیه السلام ویښتان شته پیغمبر علیه السلام ویښتان مبارک شته حاجي محمد امین رحمت الله علیه صاحب نسو سره شته کال په کال التخیم د حضور علیه السلام ویښتان مبارک سي دا صحابه محفوظ کړي او موږ څه کوو موږ د حضور طریقې د حضور دین هم پرېښودی دی ورځ ورځ د ځان نه کټ کوو خپل خبر لرازم جی دا الله پاک وی والضحى والليل اذا سجى الله وی محبوب پیغمبره ستا په د خپل مخ مې د قسمی الله وی محبوب پیغمبره ستا په د خپل زلف مې د قسمی الله وی اے پیغمبره ستا په د نورانی چهره مې د قسمی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تاسو ته ما ول نو ویل کنه چې کافر څه پراپګاندا خوره کړله چې هغه الله جل شانو طرف ته اشاره کوله چې الله ته خپه دی الله ته خپه دی الله دې پرېښودی دی نو الله حضور پاک ته ویې ما ودعک ربک وما قلی الله ورته یې ما ودعک نه دې پرېښودی ما تا لره نه دې پرېښودی تا لره ربک رب ستا وما قلی او هېر کړی مې هم نه الله چاته وی لکه حضور پاک ته وی اے محبوب پیغمبره الله ورته ما ته یادې الله ورته ما ته یادې ته مې هېر کړی نه او ته مې څه دی لکه پرېښودی هم نه بیا ورپسې لکه درېیم آیات کې وي څلورم آیات کې ورځي وللآخرة خیر لک من الاولى ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولى الله حضور پاک ته وی ستا دپاره آخرت ډېر بهتر دی من الاولى د دې دنیا نه په دنیاوي څه کې حضور پاک ته الله پاک وی او بالکل یقینا تاسو سوچو کې کنه لږ دا ذهن نه دی دا به هغه زموږ د استاد خبره ویل دا ذهن به لږ نیوټرل کو څه مطلب لږ به ځان سره لکه دلته حاضر ناظر ګوره کنه